استادان نسو درکولی، مګر که غواړي چې افیلیشن دې موږ د یونیورسټي اف پیپل سره وکړي، چون هغوی ولنټیر دي استادان اکثره. دوی دغه نوم داسې ورکړی ده چې دا د خلکو لپاره یونیورسټي ده او د استادان او د خلک کومکونه هم خلک ډېر ورسره کوي. وایي زه دې خدمت کوم چې بس کله دې هغه کوو ما ته راولېږه په دغه برخو کې زه درسره کومک کوی شم. سین توره کمه غوندې څوک اوس به مې ایمیل دی، ما په ایمیل کې رافر 2 وارې ایمیلونه راسره وکړه. نو د هر پوهنتون ته چې ما ته خو وایې دا ډېر غټ کار ده، نو زه وایم دا وړکی ده. څوک وایي وړکی ده؟ خو غټې که وړکی له یو نقطې به شروع کوې. کله چې تا رجسټریشن واخیسته، بیا د اکریډیټیشن لپاره تا ته 2 کاله وخت درکوي. تر 2 کالو پورې تا د 2 کالو نه د یو ګریجویشن پورې ته اکریډیټیشن ته اپلای هم نسې کولی. بیا څو رقم اکریډیټیشن دي، یو سپیشلایز دی، یو ریجنل دی، یو انټرنیشنل دی. هر یو بیل بیل کټګوري او د هغې خپلې ادارې دي، دغه ادارې مې هم پیدا کړي، د اکریډیټیشن دغه نوه مې هم پیدا کړي. هغه کمپنۍ چې نوي پوهنتونونه رجسټر کیږي او له هغوی سره مرسته کوي، پیسې ترې اخلي، کمپنۍ سره مې کنټراکټ هم وکړ. حتی تر دې چې کوم هغه ته استفاده کوي لکه بلیک بورډ سافټویر، د بلیک بورډونو د خپله د بلیک بورډ د ادارې سره مې هم تماس ونیو او ځینې نور ادارې دي چې هغه عینا د بلیک بورډ په هغه سافټویر یې لري. نو ما ویلې اول چې خپل به جوړ کړم. بیا هغو ځینو کسانو مشوره راکړله چې د بلیک بورډ غوندې خپله بلیک بورډ یا نور تا ته د خپل سافټویر په منتلي کرایه باندې درکوي، چې هغه ډېر ممکن $200 د میاشتې در باندې راسي. مکمل شاګردانو، استادانو، هر څه شته وي. کوم شیان چې موږ او تاسو په سترګو باندې وینو دا ریډیمیډ شیان دي او دغه ریډیمیډ شیان دلته په دې دنیا کې موجود دي. ته صرف دا راخلې او د دوی دا ریکوایرمنټ یو څوک راځي، یو اداره ده. هغه وخت کې د ادارې له مانه $6,000 او $7,000 غوښتل. دا ټول چک لیست درته جوړوي. د چک لیست لپاره کوریکولم ده، ښه ده، بد ده، اسناد درته جوړوي. که په ورجینیا کې جوړی، په ریچمونډ کې درته تسلیموي. بیا هلته یو بورډ کینی، بورډ د تا اسناد ایوالویټ کوي. د دفاع د تا د اسنادو به هغه کمپنۍ کوي کوم چې تا ته رجسټریشن اخلي. کله چې هغه ورسي، هغه د دوی مسلک هم دا شی دی، د دوی یوازینۍ وظیفه دا ده چې دوی نوي پوهنتونونه جوړوي. تر دې اندازې پورې دلته کمپنۍ موجودې دي چې دوی پوهنتون جوړ کړي. دا ټول دا یوازې پوهنتونونه نه دي، د کافي شاپ لپاره همدا رقم ته دي، د فاسټ فوډ لپاره همدا رقم ته دي. زه اوس د دوايانو په یو فابریکې باندې ذهن کې کار کوم، لګیا یم. یو څه معلومات مې په کړي. مثال ته غواړې چې په کازمټیک کې یا په سکین کیر کې یا په سپلیمنټ کې لکه وایټامینز وغیره کې ته غواړې خپل وایټامینز جوړ کړې، وایټامین ډي، بي کمپلیکس، بي او دا او دا او دا، ته به اوس وایې زه به دا څنګه جوړوم؟ د دې لپاره یو کمپنۍ موجوده ده چې هغه کمپنۍ پروفیشنلایز فارماسیسټان لري. هغه له ای ډي اې نه خپله اف ډي اې نه درته اپروول هم اخلي که ضرورت څه، مکس ډیزاین هم درکوي، فورمول هم درکوي، درته جوړوي هم، په اف ډي اې اپروول هم درته اخلي، تا ته په لاس کې درکوي چې دغه د تا مکس ډیزاین څه، په دې رقم به وایټامین ډي جوړی، په دې رقم به دا جوړی، پیکینګ به دا رقم ته کوي، دا. وروره تاسو اوسه پورې په سټون ایج کې پراته یئ. د ما اصلي مسلک دغه شیان دي. تاسو چې کله دغه غټې بلاګانې ووینئ ورته ورخطا سئ. دا ټولې غټې بلاګانې آلریډي دلته ریډیمیډ سته. تی که د میاشتې اخلې په $100-200 په کرا درکوي او د هغو کمپنیو هم ډېره ګټه ده. د هغو ځکه ګټه ده چې تا ته په $200 درکړي او دوی 5,000 10,000 یوزر ولري. نو 10,000 چا خبره 200 کدي ته د میاشتې $2 میلیونه راځي، د میاشتې $2 میلیونه ورته راځي. او دوی جوړ کړی یو سافټویر د 10 کسانې ورته کېنولي یا 15 ورته چلی چې دا ته ډاون نشي. نو د هغوی مفت په میلیونو هغوی ته را روان دي او تا ته هغه کار چې تا په میلیونو کوو او په $200 تا ته راغی. څه شي غټ ده. ښه دلته مې پوهنتون جوړ کړ، رجسټر مې کړ او بلیک بورډ مې درته واخیسته، سافټویر مې درته واخیسته، ویب سایټ مې درته واخیسته، کوریکولم مې درته جوړ کړ، هر شی مې درته جوړ کړ، مارکیټینګ لپاره مې درته خلک هایر کړل، جوړ مې کړه.
راځم اوس دې ته خپل بورډ جوړو. بورډ تا ته ما ویلې چې وروره دلته ما ته زه د 2 سبجیکټو لپاره اوس کار شروع کوم. ما ته خو نه وایي ته به ټول پوهنتون په یو وار باندې شروع کړې، خو 2 دانې سبجیکټ راخلم، 2 سبجیکټ شروع کوم. ا دې 2 سبجیکټو ته یو تصویر آیا ته اوس ما ته وایې زه په کوم فیلډ کې کار کوم. زه چې په کوم فیلډ کې کار کوم او په هغه فیلډ کې زه 10 کسانه سم پیدا کوي، ما لال کوي، مړې مې کوي، ځکه زه نور یو یوزلیس سړی یم. او په درس شته وایي، درس خو دې ته وایي چې په هفتې کې به یو ورځ ورځې، آنلاین درس ده، او درته وایم هم د سټوډنټ په حساب باندې زه تاسو ته فیس درکوم. خیر دا ول گزاره را سره وکړي، وروسته به ورور خو موږ خو دې کې اوس یو افغان یو پښتون هم سپورټ کول غواړو. په لندن کې مکمل سیاسی علوم د په مازه او نړیوال مطالعات سی خو د کې مقایسوي سیاست راځي international relations IR راځي American government راځي public administration البته American public administration راځي criminal justice system راځي international studies دغه ټول مقایسوي سیاست خو مې هغه د هغه د بس دغه د په مازه ما په وتره خو اوس خو بیا له سره دا 4-5 کاله باندې زه خپه یم، ما هېڅ کې ونه کړ. ګوره په لندن کې ما خبرې وکړه، تاسو څه فکر کوئ په دې ټوله دنیا کې به څومره پښتانه یي، هغه نور پاسیوان یې پرېږده چې هغه په پوهنتونو کې درس ورکوي او دوی دا تا چې کومه خبره کړو درته وایي چې وروره که مې ګټه وکړه نه ورکې، زه دا دومره ساعتونه د نورو ته کار کوم، یو سبجیکټ زه درته اخلم. آیا په دې ټولې دنیا کې به 50 کسانه یي چې ما او تا سره همدغه رقم کار وکړي؟ 50 نه 1500 کسان دي، 1500 نه 15000 کسان دغسې وجود لري. او دا خلک زه دغه خپل نیټورک چې لرم دا وخورم چی په وکم چې د ما په دغه ورځ باندې او دې باندې تاسو پوه سئ چې د ما دغه پوهنتون چې زه جوړوم و خلکو خو زما به اوس پیژنې، دا به یو ریسرچ سنټر وي. په دغه ریسرچ سنټر کې او په دغه پوهنتون کې زه تا پښتون راخلم د دنیا په سر باندې د رښتیا پښتون کوم، زه به د دنیا ته ورخیم، دروغ نه ورکې وایم. ریسرچ د ما سبجیکټ اصل کې ریسرچ د ما تخصص ده. تنګ تانګ دفتر درته کې جوړوم، د تاسو د ناستو جوینه کې درته جوړوم، ریسرچ سنټر درته کې جوړوم، شاګردانو ته مو مثال د درس ورکولو زمینه درته جوړوم، کمپسونه درته جوړوم، د نور نړۍ له کمپسو سره مو نخلوم، د نور پونتونو سره افیلیشن درته اخلم، د امریکا برانډ د په دوبۍ کې درته برانچ خلاصوم. که افغانستان په رسمیت وپېژنئ څه پردی امریکن یونیورسټي څه کوئ؟ د ما او د تا امریکن یونیورسټي به په کندهار کې به درته برانچ خلاص کړم، له امریکا نه به استادان درځي هلته به درس درکوي، په کابل کې به درته خلاص کړم، په پکتیا کې به درته خلاص کړم، وچ ککړه امریکن یونیورسټي به دروړم، په افغانستان کې به درته کېږدم. او ما له پوهنتونونو سره په هغه دا زه چې کلیفورنیا کې ما کار په شروع کړی، خو بدبختانه چې زه اکیډمیک لیول باندې پیږم نه، لکه دی چې وایي په یو سر باندې نه په اقتصادي لحاظ زور ورته رسیږي، نه په سوشل لحاظ، نه په اکیډمیک لحاظ. 14 کاله کېږي دغه پروپوزل ما سره هلته چې سن فرانسیسکو کې لاړم زه پوهنتون ته، ما پوهنتون سره خبرې وکړې، ملدسې مانګه زه غواړم چې دا د ما ډبلیو ډي یو یونیورسټي تاسو سره سسټر یونیورسټي سي. وایي موږ دا هم در سره کولی سو، ام او یو در سره ساین کوو چې د تاسو د پوهنتون اخیري سیمستر چې د تاسو شاګردان آنلاین درس وایي، دوی کولی شي چې آفلاین د موږ په پوهنتون کې وایي. دا به زه ام او یو در سره ساین کوم چې اخیري سیمستر د مال دوی دلته غواړي چې د امریکن دا کلچر سره او د هغه سره مختص مال آنلاین درس وایي، خو بیا امریکن ایجوکیشن ورته رسیږي. خو غم دا ده چې دوی دا کلچرلی هغه باندې نه پیږي چې امریکن کلچر څه شي ده. که دوی دلته د پوهنتون ته یو وارې راغلي وای، ما دوی ته دا لا وویلې چې هغه سټوډنټ ایکسچینج پروګرام هلکه جوړ کړو، و ایکسچینج پروګرام نه علاوه دا هم موږ کولی سو چې اخري هغه دې موږ سره ووایي، اخري درس ته به موږ ان پرسن راولو د سن فرانسیسکو پوهنتون کې د تاسو شاګردان درس وایي. د دوی د ویزې او خار چې موږ پروسس کوو ورته. اوس خو دا ټرامپ لږ جنجال پکې جوړ کړی، خو بیرته دا شی سمیږي، دا کار مو درسره کوو، ام او یو ساین کوو، تا شاګردان د اخري سیمستر کې له موږ سره درس وایي. پوهېږئ ته پوهېږې دا سټفورډ او هارډورډ او دا خلک د دوی اخري هدف چی ده؟ د دوی اینډ ګول دا ده چې دوی دغه رقم ته کمپنۍ هغه یونیورسټیانې چې هغه نیولی اسټابلیش دي، او ته مالا دلته دوی ته دا هم ویلې
چې زه امریکن ایجوکیشن چاینا ته وړم، زه امریکن ایجوکیشن انډیا ته وړم، زه امریکن ایجوکیشن میډل ایست ته وړم، زه امریکن ایجوکیشن افغانستان ته وړم. تاسو باید ما سپورټ کړئ. زه دغه ایجوکیشن هغه ال ډي سیز کنټریز هیوادونو ته وړم چې هغلته تاسو نسئ تللی ډیو ټو سم ریزنز. دوی د سکیورټي له وجې نشي تللی، دوی د کار د ډیروالي له وجې نشي تللی، دوی په هغو ساحو کې بلد نه دي، موږ په هغو ساحو کې بلد یو او دا خلک به ما سپورټ کوي. یو پوهنتون په امریکا کې نشته چې یو تریلیون ډالر نه د دروغجن خبره کمې ولري. یعنی په سلګونو میلیارډ ډالر دا پوهنتونونه په دې خپلو اکاونټونو کې لري. 100 بلینز دا نن فار پروفیټ پوهنتونونه دي، که سټفورډ دا، که هارورډ دا، که دغه جان هاپکنز دا، که دا نور دي، او دوی دغه پیسې د همدغې لپاره ساتلي دي چې دغه امریکن ایجوکیشن دنیا ته ورسوي او ته ورته ووایې چې زه د تا د ریسرچ، اوس دا جان هاپکن په میډیکل کې ډېر زیات ریسرچونه کوي، ته د دوی یو پارټنر یې په ریسرچ وکړي. او ویژنه، او ویژنه مړ دې کم چې در باندې وکم، زه چې لار در خیم تی نه منې، خو ټول عمر به والا همدغه رقم مامور یم. بېشکه نه د پوهنتونونه چې دي د آیوي لیګ د چې یاد کړل که نه دغه ییل او هارورډ او بل او بل دا کارپوریشنونه دي. ښه دا کارپوریشنونه دي، دا هغه دی ډېرې زیاتې نورې هغه هم لري، قصې هم لري. وایم ما یو دا او ټولو او باندې بل ریسرچ دوی کړی، چې تا دي ته زه دا وایم چې ته تر کومه ورځ به ته دلته ناستې له خلکو ته به ته درسونه ورکوې. انسانان دا عادت لري چې دا بیا په د اخر د وخت کې چینج کېږي او بل شي ته فکر کوي. ولې نه سټیمولیټ کېږئ تاسو؟ ولا بله ماته تاسو داسې ښکارئ لکه تیږې، لکه لوټ یو تیږې او هغه ته چې زه غږېږم. په کور ناسته د تاسو مهمه ده، نه دغه کار چې تاسو یې کوئ. هېڅ بې معنا کار کوئ، نه مو ځان کې خوشحاله کړه، نه مو آینده کې جوړه کړه، او سبا ته د به مردار یې. د صدیقي صاحب هم ډېر د کار سړی دی. ښه صدیقي دا پرې زه خو چټي نه یم لګیا چې تیږو ته لګیا یم. زه خو چټي نه یم لګیا. زه خو چټي نه یم لګیا. څه پوهېږې که بل پروفیسر فیضان پېژندلی، دا پروفیسر به وخته میلیاردر و. نور خلک فیضان نه لري. زه بدبخته یو پروفیسر نه لرم، ټول دغه رقم شي دي لکه ته. صدیقي پرېنږدي. یعنې زه ټوکې کوم، زه ریشخند وایم دلته که نه، زه ټوکې کوم، خو ټوکې کوم، ټوکې زه کوم چې تا سره یې کوم. زه چې پاکستانی وای، تا به لیدلي چې اوس به مې حد اقل یو 30 دانې کمپاسه لرل، پاکستاني کمپاسونه. ټوکې ها 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 هیڅ د منګه کلندر او د پروفیسر او د وزیر او د نه پیغام د پیسهدار هیڅ فرق مو نه سره کېږي. هیڅ په پوهېږو نه چې اوس کوم کس شی ده. د ما میلیاردر عزیزي مردګاو ده، زه چې وکړم دا عمل جوړېږي. د عزیزي غوندې یو مردګاو د سپي زوی یو بېسواده چې تا میلیاردر سي، ته به دې ملک ته څه خیر تمه وکړي. د میررحمان رحماني غوندې یو فاحش مردګاو چې تا میلیاردر سي، له دې نسل او د دې ملک نه به څه توقع وکړي؟ رښتیا وایي تاسو دا ځان سره فکر اوس وکړئ. زه له دې ملک نه کومه توقع وکړم؟ زه خو کنځاګانې د همدې لپاره کوم. زه خو په دې ټولې دنیا کې زه وګرځېدم. دا دنیا ډېره ماته یو بې معنا دنیا ښکاري. اوس د ما په زړه کې څومره زور ده او څومره چې د ما سره ایډیاوې دي او څومره چې زه دې ته نه یم پیدا چې زه د $1 ملیون کار مدیریت کړم. دې ته زه خدای نه یم پیدا کړی. زه دې ته پیدا کړم چې یا ملکونه مدیریت کړم یا د میلیاردو ډالرو کمپنۍ مدیریت کړم. ولا بله که ځان صفت کوم. د ما باندې دا خپله انرژي دومره ډېره ده چې وړکي کار ته ورسم، هغه رانه ځکه خرابېږي چې لکه ته چې په پټي باندې یو وار باندې 1000 انچه اوبه ور پرېږدي او مځکه ویسي، وړي چې ورسم بس دا ټرکونه او مرکونه او دا ټول مانه په همدې خرابه شول چې ذهن مې د میلیاردو د هلته ناست یم چې زرګونو ته بس ایسته وایم چې تا په مېرمنې مې هم در ومنډله، ګرځه خپل کار کوه. د ما غوندې خلک به یا میلیاردران کېږي یا به له لوږې مړه کېږي. دوه خبرې دي.
یا به د لوږې نه کمړ کېږي یا به میلیاردر کېږي. دا منځ کې شیان د ما له وسه نه دی پوره. د ایلن ماسک ته مې ویلي وای چې ما سره دغومره که امکانات وای چې راسه غولنه ډېر غولن مه کېږه. کوم کار ته اطاعت کوم که خو ټویټر بل چا جوړ کړی تا اخیستی، دغه ټسلا بل چا جوړه کړې تا اخیستې، سپیس بل چا جوړ کړی تا اخیستی. تا پیسې له کومه کړي؟ پلار د لار د غلا کړی د خپل ملک چور کړی او د سپین پستوکي نه دې ګټه اخیستې دلته راته راغلی نیغ راته کېږي. په عقل دې کوم کار کړی؟ په عقل دې هغه کارونه کړي کوم دي چې غول کې کړي. دا څومره غول چې سوي هغه تا په عقل کړي. په هر حال باندې بس نور دغه موضوع باندې در سره نه غږېږم ځکه تاته دا شیان ټوکې ښکاري. دا ما په تاخچې کې ایښی دی، ورځ به یې درته وکړم انشاءالله، ورځ به یې درته وکړم. دا دې باندې کار کوو د ټوکې نه پرته ولا او ځکه چې هلته مو درس واخیستل دلته بې بحث کوو. نه عصري درسونه خو مو کم او تم ویلي دي، هماغه ملایي زده کړو خلاص خپله ماډرن کېږو. اوکې داسې نه وایي چې اول داسې برعکس نیسي که نه زه وایم چې اوس ټول هایبریډ ملایان کېږو والا هایبریډ. ملا فیضان آخوند، ملا وطندار آخوند، ملا ویژن الدین آخوند و دې نر بچیه. مګر همدغه دې مونږ همدلته چې طالب ګوټی غوندې ته هغه مخکې به توجه وې داسې یو په یو دغسې ورونه بله دغه توره وباسي د طالبیت او بېرته یې بیا پټ کي څه ته ګوري موقع ته ګوري چې چېرته د طالبانو کشف کې زور سو عاجله مخوا تر غړي. امام صاحب د دې وخت چې زه غږېدم د ټلیفون مې په خېټه پروت و، پام مې نه و د چا ټپکۍ ورکولې چا نه ورکولې چې زه د خلک وپېژنم. پام دی و او نه بس دا هغه نو دا ګوره هغه خپله یو علم دی یو سایه ده وایي چې هغه زه تا ته نه در کوم ته به ما سره کانټکټ کوې بیا زه درته وایم چې سره کم ده ګوره که ته به دې موږ ټول بازونه نه اخلې نو هغه بېشکه خپله یو ډیټا ده ډیټا نه از هغه منی. پارتنرشپ دی ګوره پارتنرشپ دی که نه ښه نه زما او امامه د تا ما څنګه دغه کړی و ایس ویژن ته دغه د واتساپ میسجونه دې بیخي نه ګورې ګوره